د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. څه موده وړاندې د حلیم کمانډو په نوم یو افغان چې په پاکستان کې اوسېده د یو پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې تر 15,000 پورې شاګردان یې روزلي دي. کله یې چې شاګردان مسابقې لپاره ځي دا ورسره پټ ځي ځکه دته ویل کېږي چې دا د افغانستان ده، نه باید دلته ښکاره شي. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې رئیس عبدالسلام وزیروال په یو ټویټ کې ویلي دي چې د حلیم کمانډو په نوم دغه افغان ته یې دعوت ورکړی و چې راشي دلته په جلال آباد کې ورته یو مجهز کلب سپاري او دته به هر ډول امکانات ورکوي. هغه پر خپل ټویټ ویلي حلیم کمانډو چې د کونړ ولایت د په کوزه پښتونخوا کې د فری فایټ لوبه اکاډمي لري، له هغې خوا څخه تر شکایت وروسته مو د ننګرهار د فری فایټ فدراسیون د رئیس په خوله پیغام ورلېږلی چې خپل هیواد ته راوګرځي. په ننګرهار کې زه ورته کلب سپارم او په هر ولایت کې چې لوبې دایریږي نوموړی به یې ګډونوال وي. او پر یو بل ټویټ کې بیا ګیله کړې ده چې کله دغه افغان په دې پوه شو چې د رسمي لوري څخه ورته دعوت راغلی ده او دغه دعوت حقیقي ده، نو له هغې وروسته یې وټساپ ته ځواب نه ورکوي او همداسې یې پرېښی ده. ښاغلي وزیروال یې د وټساپ هغه سکرین شاټ هم خپور کړی چې نوموړي ته یې میسیجونه پکې کړي دي.